عام ولسونه د هغو سره ولاړ دي. عام ولسونه پښتانه د مظلومیت سره او بیا د هغې لپاره د مزاحمت سره ولاړ دي. ستاسو د کور ودان وي، خدای پاک مو د غمونو نه لرې ساته. بیا هم ډېره مننه، مفتي صاحب هم زموږ ستاسو په منځ کې ناست دی. د هغې غم همدغي احساس دغې ځای ته دغې هسپتال سره رسولی دی. موږ یې ډېره مننه کوو. افسر ورور راغلی دی، نور ډېر دلته د کشمیر نه هم زموږ ملګري راغلي دي. د ټولو ډېره مننه کوو. د ګیلمن په حواله سره چونکې سوشل میډیا دور دی، نو سل خبرونه مصدقه او غیر مصدقه راځي. بیا انسان پکې ورخطا شي چې کومه خبره ټیک وه، کومه غلطه وه. ځکه بیا دا ولسونه یوه منډه ووهي، څوک د دیر نه سوات نه، څوک خیبر پېښور، څوک تر کوټې پره د مختلفو وطنونو نه دلته راشي. هغه احساس دی ورسره، هغه غم دی ورسره چې هغه صورتحال زده کړي. دلته د صحت د هسپتال او د ګیلمن د اوسني وضعیت تقاضا دا ده چې څوک د هغه واټ ته ننه ځي. ولې دا د دماغ خبره ده چې وړوکی ټک کېږي هم د هغې نه نور خرابېږي. نو په دې خاطر خلک خپل تللی نه شي. دلته وار په وار زموږ ملګري د تقریر او د خبرو په ذریعه تاسو ته حال درکوي. اوسنی وضعیت کې هم هغه شان دی، کریټیکل دی، سخت دی. بار په بار ملګرو دا کوښښونه او هڅې تاسو ته بیان کړل چې د نړۍ هم د لویو لویو ډاکټرانو سره مشاورتونه او د دې هسپتال مکمل ریپورټ د هغې سره شریکېږي، لګیا وي. هر چېرته هم په یو ځای کې هم یو چانس هم و، موږ به هغه چانس خامخا استعمالوو او د ده د صحت دپاره به کوښښ کوو. د فلحال دپاره ستاسو د خبرتیا دپاره چې هغه وضعیت کریټیکل دی، د هغه حالات سیریس دی، سخت دی. نو تاسو نه هم او د ټولو ولسونو نه د دعا خواست وي چې ډېرې ډېرې دعا ورته کوئ. ولې د لوی رب دپاره هېڅ شی هم مشکل نه دی. د لوی رب دپاره هر ډول علاجونه بیخي اسان دي. نو د خدای نه به غواړو، دعا به کوو. که موږ او تاسو ډاکټران وایو بیا به مو هلته علاج، خو ولسونه یو طبیب هم ضروري وي او ډاکټر. نو دعا هم ډېر ضروري ده. نو دعا به کوئ ورته. باقي تاسو ډېر عزتمن خلک یئ، ډېر قدرمن خلک یئ. په ناستو کسانو کې د ګیلمن رشته داران نه دي، د ذاتي وینې رشتې نه دي. دا د یوه ملت په بنیاد باندې، دا د یوه ملي فکر په بنیاد باندې، دا د پښتونولۍ، دا د مسلمانۍ په بنیاد باندې چې ټول عمر هغه د مظلوم په حمایت او د ظالم په مخالفت تېر کړی و. په دې بنیاد باندې دغه ولسونه، دا زموږ خوار غریب ولسونه د جېب کرایې لګوي، د لرې لرې ځایونو دلته راځي او د ده پوښتنه کوي. یقینا هیڅ صلاح یې نوره نشته، خو د خدای پاک نه دعا کوو چې خدای پاک ستاسو یو یو قدم د اجر او نیکۍ په تله کې وساتي. خدای دې ګیلمن ته لوی صحت
روغ صحت ورکړي خدای پاک کولی شي خدای دې روغ صحت ورکړي او خدای دې د وطن نور د داسې حادثونه وساتي ډېر قدرمن خلک یې هر سړی د دغه ځای ته راغلی هر وګړی دغه لایق یې چې موږ ټینګ غاړې در سره میلاو کوو نږدې مو را سره کښېنوو خو پردی ځای دی اسپتال دی هغه زمینه نه برابرېږي نو زمونږ چې کوم کمای راځي ستاسو نه کمای نه دی راغلی هر څوک راشئ ډېر په عزت که زمونږ نه کمای راتللو په هغه به تاسو نه رانه خفه کېږئ تاسو د کور ودان وي خدای دې تاسو د غمونو نه وساتي خدای دې ګیلمن وکړي